السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ د ریحان نیوز میډیا ته په خیر راغلی قدرمنو لیدونکو په دغه ویډیو کې راسره لیدلی شئ چې د 900 کاله ځنډ وروسته د کمال خان بند د ولسمشر غني لخوا رسما پرانیستل شو د دغه بند ګټې کومې دي او د نیمروز خلک ورته څومره خوښ دي په اړه یې تازه معلومات په همدې ویډیو کې کتلی شئ ولسمشر غني د کمال خان بند د اوبو بټن ته په فشار ورکولو سره اوبه خوشې کړې له ده سره یو ځای یې دواړو مرستیالانو هم پر بټن لاس ایښی و و دیدین و این لحظه افتتاح بند کمال خان لحظه خیلی تاریخی برای مردم افغانستان که سالها مردم منتظرش بودند. امروز قرار است یک بار دیگر آبیاری شود و با تمام افتخار این روز یک روز افتخار برای مردم افغانستان هست و معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور و معاون دومش را شما تماشا می‌کنید. او دغه د اوبو د اجازه ورود آب به بند پروسه پیل شو پر رسما د ولسمشر محمد اشرف غنی او د دواړو معاونینو لوري د کمال خان بند پرانسته شو برای تمام مردم افغانستان، برای تمام مردمی که تا به این لحظه در افغانستان در این روز تشنه بودند آبیاری وجود نداشت مبارکباد میگم. بند کمال خان پس از سالها، پس از 700 سال امروز یک بار دیگر افتتاح. ولسمشر د وینا په یوه برخه کې وویل د قیامت په ورځ به د کمال خان اوبو زما شفاعت کوي د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک وویل د کمال خان بند په وسیله به د نیمروز خړې دښتې زرغونې او لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د کمال خان بند به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي 30 کلن بهرام حقمل وایي د کمال خان بند ته په تمه ده چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې به د 100 جریبه زراعتي ځمکه خړوبه کړي د کمال خان بند په چهار برجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتري په اندازه واټن کې پرته ده د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 52 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,40,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او ترڅنګ یې 9 میګاواټه برېښنا تولیدوي مننه دوستانو چې تر اوسه راسره وئ او راپور مو تر وروسته یې راسره تعقیب کړ که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ د خدای پامان